أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا العظيم. درود شریف په نبی علیہ السلام شوق سره وایي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد بعدد من صلى وصام بعدد من قعد وقام. د الہ العالمین جل جلاله په دې پاک او بهترین کور کې د ایمان او د اسلام په عقیده مزینو مسلمانانو مشرانو کشرانو نوجوانانو رونو الہ العالمین جل جلاله دې زمونږ او استاد نیک اعمال او نیک دعاګانې په خپل دربار قبول او منزوري کړي. ما چې د قران کریم څو الفاظ تاسو د وړاندې تلاوت کړل، الہ العالمین جل جلاله دا غ دین تعریف کوي چې نن خلق واغي دین پسې مسخره او ملنډ او ټوک شروع کړي دي. عمر فاروق رضی الله عنه په ټوله شپه ګرځید. یو ورځ یو زیره کافران راغلي، وایي زه د مسلمانانو خلیفہ ګورو، دا به څوک دا به څه رقم سړی از برای خدا دا څنګه عمر دی چې د شپې زمونږ بچیان چغې کوي، ښځه ورته وایي چې عمر راغی غلی شه، دا څنګه سړی دی چې وی ګورو. چې راغی د چا نه پوښتنه وکړه چې عمر فاروق چیرته وینو؟ مدینه منوره کې هغه ورته ویل اوس د مسجد نبوي نه دسي ووت. يهوديان چې داسې د مسجد نبوي نه د باندې ورپسې راوتل چې ګوري دی په شوګي کې پروت دی، سر ته تیږي څلوېښت ملکونه لاس لاندې، څلوېښت ملکونه د لاس لاندې دي. په دې ایران کې یو قوي جنګ وخت اول دلته را رسېدل، تیږي سر ته په شوګو باندې پروت دی. نن به زه په شوګو څم لس پیرې خدا واس کټ څنډه شل پیرې خدا لمن څنډه په شوګو پروت دی، سر ته تیږي. دا خلک حیران شو چې دا به یې که بدانې ولا که به څوک. چا نه پوښتنه وکړه ورور عمر ګورو څوک دی؟ ویل دغه دی د تیږي سره. خلکو چې د سر ته تیږه ولید او په شوګو د املا سولید، نه پوښتنه کوي نه ګنه کوي، یو واری چغه وهي وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله. په منبر ولاړ دی خطبه ورکوي، یو کمیس په غاړه دی چې په هغې کې 14 پیوند لګېدلي، یو پیوند پکې د پوستکي. چا ورته ویل عمر فاروقه زه به درته یو ښه کمیس جوړ کړم ځکه ته خطبه وایې. او وایي نه، پیغمبر علیه السلام په ژوند فرمایلي والفقر فخري، غریبي زما فخر دی. او ما ته په دې باندې فخر حاصل دی چې ما یو داسې کمیس اغوستی وي چې په هغې کې پیوندونه لګېدلي. خلک هغه خلک دي منګ به څوک وو، تاسې به څوک. منګ که د خپل ګریوان کې سر دننه کړو، منګ قضاوت وکړو چې موږ د دین دپاره څه کړي دي. اول ما څه نه او بیا تا څه نه، بیا بل څه نه دي کړي. لاړل هغه چا چې رضا د پاک سبحان کوله، او چا مالیاري چې د حضرت د ګلستان کوله. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خلق تدا ثابتای چې زه د مسلمانانو خلیفہ یم، نه ځان پسې توره ګرځوم، نه ځان پسې باډي ګارډ ګرځوم، هېڅوک ځان پسې نه ګرځوم، او خلق په دین باندې عمل کوي. ځکه چې اسلام خو امن دی، سره او سپین په لاره خطا که څوک لا نه کوي. سهار جمع ته راغی، د شپې نه ظالم راغلی، په محراب کې ناست، توره په لاس، 40 صفه د مسلمانانو عمر فاروق رضی الله عنه پسې ولاړ دی، د سهار جمع ورکوي. د خلیفہ بادشاہ دا به جمع ورکوي. نن بادشاهان په مونږ نه پوهېږي
نن چې څونه اسلامي بادشاهان په اسلامي ملکونو کې په منځ نه پوي، په کلمه نه پويږي، په بسم الله الرحمن الرحیم نه پويږي. بسم الله الرحمن الرحیم دا به څه د مسلمانانو خلافت کو، دا به څه د مسلمانانو مشري وکړه، او دا به څه مسلمانان په ځان باندې راغون. عمر فاروق رضی الله عنه په څلوي صف مسلمانان ولاړ دي. دا چې کله په اول رکعت ودرېد الحمد اخلاص کړه سورته فاتحه تیارو په جمعات کې چې څنګه سورته شروع کړ، دا ظالم را پاتې او عمر فاروق رضی الله عنه د توري گزار فورا ده چې پزان پوښو چې ولوي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه او نور صحابه کرام ولر دي. فورا یو صحابي دغه په ځای منځ ته وړاندې کیږي، نور صحابه دې په شاکې راځه خبره داغه چا کوي چې چاو هدایت شو. هغه څلويخ مسلمانان نور په تور والو ځان ته دي صفونو کې لار وکړه، او کله چې د جمعه اخیری سر تر ورسېد ځان ته تور کې خدای د پاسه پیسم خپل ځانم فیصله. عمر فاروق رضی الله عنه کور ته راوړ. عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ورته شودي راخي، د دوزوی دی ورته شودي راخي. کله چې ورته شودي ورکړي هغه شودي د په زخمونو راووتي، د سینې په زخم راووتي. نو زوی ته مخته او چې بچیا مسلمانان راغون کزه نور نه پات کېږم چې په خپل ځباني خلیفہ ولا اورته پلا راولي. وای ما ته پیغمبر علی السلام ویلو چې عمر فاروق تمره نو زخمونو نه بده شودي راوځي، زما د زخم نه شودي وتی زنور فاتح کېږم نه. یو صحابي دی د په اسمان سپور دی تل دی حکیم راولي، چې حکیم راولي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته چې هغه راشي ترڅو پوری د علاج وکړي. کله چې هغه ځان سره حکیم را روان کړي په لار کې را رواني ګوري چې ووزه ده او هغه وزه یو پانه یو خړه پانه ته خپل واچول، پردې پانه یو خړې پردې واخې یو خړل. صحابي د حکیم توای چې حکیم صاحب بیرته تاو شو. عمر فاروق رضی الله عنه شهید شو. او ورته ته څه پوه شوې؟ وې زه په دې باندې پوه شوم چې د عمر فاروق په حکومت کې یو زناور وزې میګه په پردې پانه نه خړلې، دغه وزې پانه وخړو. معلومیږي دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په شهادت رسیدل. اورونو دا خو ولاکه د کمزورې دي نه یا دا داسې دین وي لکه نن چې خلک ور پورې خندا جوړه کړي. پیغمبر علیه السلام وایي زمانه بعد به د امت سال وي. نن کلټر امتی راولا په شواروس کې تاسو پیری په پیغمبر علیه السلام درود ویل، تو خدای دی، تو رسول دی، تو دین دی، تو وجدان دی، تاسو پیری درود په ویل. ورشه قران کریم وګورئ، هر تاول د زما جمعات کې راوخلی سونه دوړي به پرتی، هر کور کې هر تاچا کې راوخله دوړي به د پاسه پرتی وي. نه ته تلاوت کوي، نه دی زوی تلاوت کوي، نه دی خزه تلاوت کوي، نه دی لور تلاوت کوي، نه دی ګور تلاوت کوي، نه دی زوم تلاوت کوي. په کور کې دی چې په کور کې مې پیرانه نشي. یعنی ورونو چې من داشت توزو سار پسې د خدای ته کېدو او وجاړو چې خولي وه خدای زمونږ توبه قبول کړي. دا چې موږ سره کېږي دا زمونږ د اعمالو دا خو ولا کده کمزور دي نه او دا نه په ټوکو باندې راغله چې خلک برابات کې دین پورې به مسخري وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانہ کې یو صحابي دی خلکو به کرکه کوله، غټ غټ دانې وي په مخ باندې، تورې شونډې وي. اسلام وای چې تور او سپین او شین او خړ دانه هغه څوک ان اکرمکم عند الله اتقاکم، چا کې چې تقوا موجوده خدای تعالی ګار. احمد محمود تور سپین قومدار بے قومه پیسې بے پیسې مالدار غیر مالدار بربند ملبس دا ټول ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خدای وای ما ته تقوا معتبر ده چې چا کې تقوا موجوده. زمنګ ځنې خلک هغه همدردی نه لري، هغه کې همدردی موجوده نه. بایزید بستامی رحمه الله د خدای یو ولی تیر شوی او داسې ولی تیر شوی چې شپه او ورځ په د الہ العالمین جل جلاله اطاعت کو داغه فرمان برداری وکوله. دی وای چې کله مړ شوم و چې مړ شوم پرشتو راته وویل چې څه دې کړی، څه اعمال دې کړی. وای ما فکر وکړ ورته ما چې منځونه مې ډیر کړی، روزي مې ډیر نیولې، تلاوتونه مې ډیر کړی، اسنه چې قبول شوی نه. راځه او بل خبر ورته وکا. ویل ما ورته ویل چې خدای مې واحد لا شریک ذات منلې.
الله به یو ذات پرله ویل چې الہ العالمین دی منله وای ما ورته چې هو وی आवाज را تکیږي چې او بایسیدا یو ورځ د شودي خوړلې په خېټه د درد شو خلک د پښتنه تراغله تا ورته د سونه ویل چې خدای مې په خېټه درد کړي تا ورته ویل شودي مسکلو په خېټه مې درد شو تا زمانله تا به درد په ما راوړل په شودو دی ولاړ وي غلې کړ دې ته توحید وای نن خلک د توحید ناره وای موږ موحدین یو خدای یو مانو شرک نکو بدعت نکو د سر نه تر خپل بیا د بدعت او رسومات او رواجونو او د غلطو کارونه ډک ما موږ موحدین یو اے بایزیدا ته څنګه موحد وي چې په خېټه درد دی موږ راوسته او تاسو دې ملامت وي تاسو دې ملامت وي غلې شو مال چې خدای بس دا یو خبر و دام منظور نشو ول چې بایزیدا په یو شری بخم همدردی دې کړي یو رس پلار را روان جمع او ساړو شاہ مدینہ جمع او ساړو د پښو بچو یخنۍ نیولې او سړو نیولې را پیدا نن افغانستان کې اعتبار کوڅو کې را پیږي زه په خپل کروزین کې تیرېږم ماته بخاري لګېدلې تاسو کو چې دا ټیمان لاس کې په دې خوبو دا موټرین زده چا بچی دي کنه دي ها دا سین راوړي اته د پلار ځواني زموږ نه خو اته د پلار کردار زموږ نه خو هغه په دې عمل قرباني ورک خپل اډو کې درکړه کړو درست نه عمل قزات نه بچي سوال نه د هوري غوندې کونډه سوال کوي تاولې د څوک همدار چاغه شیشه کړي چې تولل په ساړه ساکي چا کونډه نه پښتنه وکړه چې ستا په کور کې خسته ده که ستا په کور کې خس نشته بس کې پاک کلمه غوستې دی او تو کړیو اتر مې پسانه چولې موږ کو خدای به جنت ته بوزي ولا خدای قران چې او به نه وربش تا خپل مزدور ته ویل چې ته په دې خنۍ کې لګیای او تا د امر را بډوالي ته لګیای دلته کار کې او بیا چې الټا دفتر ته درته نه وځستر کې پیپر کې خبره د خیرن دي زما دفتر د خیرن ته دې خپل ته وګوره ته دې ایمان ته ول ته وګوره کوم دا سينه وای والکه که ځان لګای مزه وای کنه وای خبره د خیرن دي دفتر ته مېرانه نه وځت دې شکل ته دې وګوره دفتر ته دې وګوره ته دوه ټنګو قالینه دلته چولې دا مرزه چاته خیرن پرونه پورې ختم داسې خیرن پیرن ګرځې دي د قالینی اغه خدا اړه نه پیژاند د انند د کمره پیدا کړو غلاګان دي چور دیو که چپاول دیو اے بای اسید په دې بخاف د پښو بچا سړو نیولې کورتای کې دنه نه کورتای کې دنه نه چې کله ګرم شو مر راوخته د پښو بچا دی خوشک بس دا عمل مې د خوخه په دغه دی بخم غنی نور په یو شي نه بخ راځي ورونو راځي چې هم دې پیدا کو راځي چې یو بل ته ضرور ولې لاس ورکو راځي چې خپل مصارف کم کو په یتیم په غریب په بیوسته باندې ورحمېګو داغه پښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه با پس رقم تیرو کې ډیر بداسي چې هغه با اوس په دې حیرانې د دوا پیسې باندې لري نه به د غذا پیسې لري او وای بس څوک نو چې تا ته خدای درکړي هوته یو کا د دې صحابي شونډې غټي دي مخې تور دي خلکو به تکرکه کول چې په جام له ګوس کړي راغی نبی عليه السلام ته او د الله حبيبا خدای به میزان ته پریدي کنه جنت به میزان ته پریدي کنه حوري به میزان ته پریدي کنه پیغمبر علیہ السلام چې صحابي ته وکتل ورته وی جوړل بیا ورته خند الله سي پیواچ ولی بچي واده دې پسلو وره د څنګه او قربان چې کافرو خلکو برانه کرکه کوله نفرت وکاو چې په کملار بلاړم په غلار به خلک نتل په کم جام چې به مې وبس کړي فاغي بچاو بنس کړي نن می چې ایمان راوړ مسلمان شو استاد باغچی ګل شو استاد باغ بلبل شو اوس برانه خلک کرکه ما به خدای ځان ته پریدي ما به جنت ځان ته پریدي نبی علیہ السلام ورته وای وعده ته دې زړه کیږي
لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووهه ورته وایي چې نبی علیه السلام را لېږلم نور راځه. سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته وایي نبی علیه السلام راولېږلم راغلی وایي چې خدای ده ته وګورو زما لور ته وګوره اوس څه وکړم ویل ته کښېنه زه به مې ښځې سره مشوره وکړم مشوره پکار ده چې ښځه او بیړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړو اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکړم دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه د کور لري یو شی دې نه لري کاشکې چې پرنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیا باد ته ورسره ولېږم لورې خبرې واورېدې راووته مور یې څه دي ولې داسې خلک ایمان تېروي مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت دې نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لور وځي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور یې پې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي مونږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوه خدای د تیږو باران را باندې مه کوه خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوه خو د تیږو باران را باندې مه کوه موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه شته به موږ رحمت راووره لورې راووته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي را لېږلی ستا نکاح ته نه دې ورکو اخو هېڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم دته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي ته پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوه پیغمبر علیه السلام ته منې کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپل زمانہ کې ویلو شودو کې به بنا چوي یو مور خپل لور ته وای لوري شودو کې به چو چې ډېرې پیسې وکي او ته وای مور عمر فاروق باندې ګرځولې زنه کوم دا کار او ته وای او لوري نیمه شپه عمر فاروق بودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق بودی نه پولیس نه څوک نشته مکو او بور واچو خدای خوشته کنه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی غلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور کافر پر راغلی لورې ورته مور ما ورک ما هم دې صحابي ته ورک دته مه ګورې پیغمبر علیه السلام ته وګوره سړی راووته په ملا وړه به وزه لور مې درکړه داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته قربان لور خو راک هغه ورته وایي پیسې لري وایي نه پیسې نه لرم شم نشته پیسې ورته ورکړه پیسې ورکړئ پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې راکړه لاړ شه ځان ته پېښه کالي وکړه ځان ته خیمه پې واخله کور دې پې ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې اوس صحابي غږ کوي څادر لاس کې دی ای خلکو نبی علیه السلام جنګ ته لاړه نبی علیہ السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وایي خدایا پیغمبر علیہ السلام دې جنګیږي او زه دې واده کوم پیغمبر علیہ السلام دې قرباني وړاندې کوي زه دې واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یې ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغست توره واغسته او یو غټ څادر واغست خپل مخ نه وربوز نه تاو کسترګې ښکارک پاس باندې شور شو غزا ته لاړ سعد بن سعد
کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایسته یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته جنگ په دوران کې وای قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد د مسلمانانو وکړو دی وخت کې په کافر د تورې غزار کوي چې لاس تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وای اظنه سعد ما ته خو سعد ښکاري دته خو ما ویلي چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی په دې وخت کې بل طرف په کافر د تورې غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را گزاريږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد په خپل ورون واچو سعد لا ژوند ده ورته وای قربان خدای په میزان ته پریدي کړه جنت په میزان ته پریدي کړه توري په میزان ته پریدي کړه ټوټه ټوټه ویني تیداري وای اولای پزره کې امغه کېله ده پیغمبر علیه السلام اوخ کې اوچکړي ورته وای ساده چا چې د خدای د لپاره قرباني وړاندې کړي رضی الله عنهم ورضوا خدای په در ناراضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه راغلی چې نن دې هر سړی پرې نخري هر سړی د اسلام مخالفت کوي د سعد خو د ځوانانو په خپلې وینې قربان کړي په دې باندې سونو خلکو خپلې وینې توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم اے ساده ګیلې مه کو پیغمبر علیه السلام ته مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله جړل تا د مخ واړه و دې خندل شو نبی علیہ السلام وای سعد ګلې کولې چې ما په خدای ځان ته پریدي کنا جنت په مثال ته پریدي کنا حوري په مثال ته پریدي کنا الله جنت نه حوري تلاش کې وګور کې په منډه سات ته وېسا کله چې حور راغله ما نه شرمېده مخ کې نه راته ما ته مخ واړو تر څو مې چې مخ راړو حورم راونه رسید او سات ته د دنیا نه لاړ دورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بیکاره دین دی ان الدين عند الله الاسلام الله دین را لګل او د اسلام دین مسلمان به قرباني وړاندې کېدو کې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين